السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران ورور پوښتنه کړې ده چې د یو مجاهد کونډه ده، نو اوس نکاح ته یې سودا ده. آیا که زه نکاح د دغه کونډې سره وکم نو ماته به خدای ډیر ثواب راکړي، او که د بلې پیغلې سره نکاح وکم نو ډیر ثواب راکړي؟ ګران وروره، نکاح کول دا د پیغمبرانو سنت دی، خو په اوس زمانه کې نکاح کول هغه ضرور دي، ځکه سړی خپل ځان د حرامو ناروا څخه ساتلی نشي. ګران وروره، یو صحابي دی مدینه منوره کې، هغه یو وخت رالی خوشبويي یې لګولې ده، خورا یې ځان ښایسته کړی دی. ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي چې هلکه دا څنګه خوشبويي ده؟ دی ورته وایي ګرانه پیغمبره کوزده مې کړې ده. هغه پوښتنه کوي چې پیغله دې وکړه او که کونډه دې کړې ده؟ دی ورته وایي یا کونډه مې کړې ده. پیغمبر علیه السلام وایي تا ولې پیغله نه کولای چې تا و هغې به ساعتونه تېرولی او خوشحالۍ به مو کولی، طبیعتونه به مو برابر وی. نو سړی ورته وایي چې ګرانه پیغمبره په دې ښېګڼه خو زه هم پوهېدلم، مګر ما چې دا کونډه وکړه د دې دپاره چې زما پلار وفات سو، شهید سو، نو نه دانې خوندې یې را پرېښولې. نو اوس که ما پیغله ښځه کړې وای هغه دا زما خوندو ته تربیه نه سوی ورکولی، نو ما دا کونډه ښځه وکړه چې دا تجربه ناکه د زما خوندو ته به تربیه ورکړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر دا صحابي باندې ډیر شاباسۍ ووایه. دا ورته وویله چې الله دې پر تا رحم وکړي چې تا د خپلو خوندو لحاظ وکړي چې د هغو تربیه وساتل شي. نو د دې حدیث څخه موږ ته دا په لاس راځي چې سړی په دې نکاح کې د کونډې سره نکاح کوي په دې خاطر چې دا بېوزله ده، د یو مجاهد ښځه د غریبه ده، زه به نکاح ورسره وکړم، د دې به یو سرپرست پیدا سي، کور به پر ما جوړ سي، نو په دې خاطر به الله جل جلاله خامخا واده ته ثواب ورکوي. او که دا لحاظ نه وي پکښې کې نو بیا خو پیغله ښځه چې د هغه تر کونډې ښځې ښه ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.